د انسان خېټه ولې خرابېږي کچره هغه ماشوم وي یا غټ انسان وي نو شپږ داسې وجې دي چې د هغه د وجې د انسان خېټه خرابېږي د ټولو نه اول کله هم چې انسان خوراک وکړي او په پښتو کې به مونږ ورته دا وایو چې هغه خوراک پې بد راشي او په میډیکل کې دې ته فوډ انټولرنس ویلی شي نو د دې د وجې خېټه خرابېږي او دویمه وجه دا ده د انسان هغه ترتیب کم چې د مرۍ نه ونیسه تر آخري کولمو پورې کم ته چې ډایجسټیو سیستم ویلی شي نو دې ته چې بیماری لګېدلې وي د هغه د وجې د انسان بار بار خېټه خرابېږي او دریم دا کله هم چې انسان میډیسن استعمال کی و هغه میډیسن دغه په وجود کې دننه ریاکشن وکړي دغه د وجې هم خېټه خرابېږي او څلورم دا د بیکټیریا د وجې هم خېټه خرابېږي کم ته چې موږ په پښتو کې جراثیم وایو او پنځم د وایرسز د وجې هم د انسان خېټه خرابېږي او شپږم د پیراسایډ د وجې هم د انسان خېټه خرابېږي او خېټې خرابېدو ته په میډیکل کې ډایریا ویلی شي او ډایریا دې ته وایي چې کله انسان ته د دریو ځلو نه زیات په ورځ کې غټ بول ورشي او کله چې انسان ته ډایریا وشي نو په هغې دوران کې کم داسې علامات وي همدغه شان په پښتو کې نیکسټ ویډیو تاسو ته په دې اکاونټ باندې به